زمونږ الله په دې خپلو مؤمنانو بندګانو باندې ډېر مهربانه دی چې د هغه د رحم څه انتها نشته. یو حدیث کې راځي جاء اعرابي الى النبي صلی الله علیه وسلم، یو بانډوال رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله او فقال یا رسول الله، د بانډوال ویل ای د الله پیغمبره، من یحاسب الخلق یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې به حساب کتاب څوک کوي د دې بندګانو سره او د دې مخلوق سره؟ نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله، نبی علیہ السلام د بانډوال ته ویل د قیامت په ورځ باندې به حساب الله کوي. نو فقال العربي بنفسه، د بانډوال ویل و یا رسول الله، الله به په خپله باندې د مخلوق سره حساب کوي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بنفسه، نبی علیہ السلام او الله به په خپله باندې د مخلوق سره حساب کوي. نو فقال العربي، د بانډوال ویل نجونا ورب الكعبه، مون خو نجات او خلاصې بینیستو د کعبې په رب مې د قسمي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل وکیف، دا خبرې دې څنګه وکړله چې موږ خلاصې بینیستو؟ نو دې بانډوال ورته وویل قاعده دا ده چې ان الکریم اذا قدر عفا، عزتمن سړی چې کله په چا قادر شي نو هغه معافي کوي، او اذا حسب سامح، او کله چې یو عزتمن انسان د چا سره حساب کوي نو هغه چې شمپوشي کوي. نو الله خو ډېر کریم دی، ډېر عزتمن دی زموږ او ستاسو د ټولو نه. نو الله پاک چې کله په موږ باندې قادره دی د قیامت په ورځ باندې، نو الله به د الله عقیده هم دا ده چې الله به مو معاف کړي او الله به زموږ په حساب کې چې شمپوشي وکړي. نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق الاعرابي، نبی علیہ السلام دې بانډوال رښتیا وویل. یو بل حدیث کې داسې راځي عمر ته هم فرمایي موږ یو ځل په یو سفر کې راتللو نو نبی علیه الصلاة والسلام د یو ونې یخ ته دمه وکړله. نو دې کې یو صحابي رالی او په دې څادر کې د ځان سره څه راخیستي و پټ رالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله، دغه ځای کې را روان وم او یو مرغۍ جاله او په هغې کې د مرغۍ بچي و، زه ورغلم او هغه بچي مې د مرغۍ راواخیستل. چې کله مې بچي راواخیستل نو د هغه بچو مور په دې بچو پسې دومره ناقلاره شوله چې راله او په دې څادر کې په دې بچو باندې کېناستله، حتی دا چې ما دا څادر ایسته په هغه مور مو سره بند کړو، دا درا مې وړله. نو صحابو داسې تعجب شان وکړو چې وګوره دا څومره مهربانه ده دا مرغۍ په دې خپلو بچو باندې چې د بچو د وجې نه یې په ځان هم په څادر کې رابند کړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویل اتعجبون من ام الافراخ لرحمتها بافراخها، ای صحابو تاسو تعجب کوئ د دې مرغۍ نه چې دا په دې خپلو بچو څومره مهربانه ده. هو الذي بعثني بالحق، هغه ذات مې قسمي چې زه په حق رالیږلی یم. والله ارحم بعباده من ام الافراخ بافراخها، الله پاک ډېر مهربانه دی د دې مرغۍ نه په خپلو بچو باندې. یعنې دا مرغۍ په دې خپلو بچو دومره نه ده مهربانه څومره چې الله په خپلو بندګانو باندې مهربانه دی. یو بل روایت کې داسې راځي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل وینځې رالی وینځې، نو په دې وینځو کې یو وینځه وه هغه داسې ګرځېدله را ګرځېدله د خپل یو بچي تلاش یې کوو. نو چې کله یې هغه خپل بچی پیدا کړو نو ورمنډه یې کړله، هغه بچی راواخیستو او جوخت یې کړو د خپلې غېږې سره او بیا یې تیته واړتو. نو صحابو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس وکړو اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، ای صحابو دا زنانه به چېرته خپل دا بچی ورته ورواړتی؟ نو صحابو یې قلنا لا، وایي موږ ویل چې یا رسول الله نه، دا به څنګه دا خپل بچی ورته ورواړتی؟ دا خو د دې د وجې نه اوس دومره ناقلاره وه چې کله بچی پیدا کړو نو څومره خوشحاله شول او بچی د خپلې سینې سره جوخ کو، نو دا به څنګه خپل بچی ورته ورواړتی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لله ارحم بعباده من هذه بولدها، الله پاک ډېر مهربانه دی د دې ښځې نه او د دې وینځې نه په خپل بچي باندې. یعنې دا وینځه په خپل بچي دومره مهربانه نه ده څومره چې الله پاک مهربانه دی. او حدیث کې دا هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک 100 رحمتونه پیدا کړي دي او په دې 100 رحمتونو کې الله پاک یو دنیا ته رالیږلی دی او په دې ټول مخلوق باندې تقسیم کړی دی دا یو رحم. او د دغه یو رحم د وجې نه دا څاروي په خپل بچي باندې خپه نه ږدي، څومره مهربانه دا څاروي په خپلو بچو باندې. او دا یو کم سل رحمتونه الله قیامت لپاره ایثار کړي دي او دغه یو کم سل رحمتونه به الله پاک د قیامت په ورځ باندې
او دا یو کم سل رحمونه به د قیامت په ورځ باندې الله پاک په دې خپلو بندګانو باندې تقسیموي. نو الله پاک په موږ او تاسو باندې ډېر مهربانه دی. د الله د رحم څه انتها نشته دی، چې سر د الله تعالی د رحم